که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. د واشنګټن د پرمټ پوښتنې او ځوابونه که قانوني ډول وکارول شي د چارسو تر اغېز لاندې موټر چلول غیر قانوني دي خو سپارښتنه نه کیږي. قانوني دي. سم جواب ده غیر قانوني دي. راځو د ځواب وضاحت ته که څه هم تاسو چرس په قانوني ډول کارولی شئ د دې تر اغېز لاندې موټر چلول غیر قانوني دي. دا مواد ستاسو د ځای وخت او سرعت درک زیانمنوي. راځو 28مې پوښتنې ته د سګرټ په ډول څښل شوي چرس د سګرټ په ډول څښل شوي چرس او د خوراکي توکو په ډول استعمال شوي چرس یو شان خطرونه لري، جلا خطرونه لري، ستاسو د موټر چلولو وړتیا نه اغېزمنه کوي. سم ځواب ده جلا خطرونه لري. راځو د ځواب وضاحت ته د چرسو خوراکي توکي په ورو ډول اغېز کوي. یعنی کله چې تاسو د خوراک یا د خوراک په ډول سره وکارول شي نو ورو اغېز کوي. په داسې حال کې چې د سګرټو سره یې څښل په سږو باندې بد اغېز لري. په هر ډول د دې استعمال د موټر چلونې وړتیا اغېزمنوي. 28مه پوښتنه لږ تر لږه د 21 کلو څخه کم عمره موټر چلوونکي لپاره د THC اندازه په وینه کې 3 نانوګرامه، 1 نانوګرامه، 0 نانوګرامه باید وي. سم جواب دی 0 نانوګرامه باید وي. راځو د ځواب وضاحت ته د 21 کلو څخه کم عمره موټر چلوونکي لپاره په وینه کې هیڅ THC باید نه وي. د 21 کلو یا زیات عمر چلوونکي لپاره دا اندازه له 5 نانوګرامه پورته باید نه وي. THC د هغې موادو څخه عبارت دی چې د چرسو او بنګو څخه ترلاسه کیږي او زیاتره د تفریحي او طبي موخو، درد کموالي، د اشتها زیاتوالي او د زړه بدوالي کمولو لپاره کارول کیږي. راځو 29مې پوښتنې ته د 21 کلو څخه زیات عمر لرونکي موټر چلوونکي نشي کولای چې د موټر وچلوي که د THC اندازه په وینې کې 0 نانوګرامه وي، 15 نانوګرامه یا زیاته وي، 1 نانوګرام وي. سم جواب دی 15 نانوګرام یا زیاته وي. راځو ځواب وضاحت ته د 21 کلو څخه زیات عمره موټر چلوونکي لپاره د THC اندازه باید له 15 نانوګرامه پورته نه وي. د دې موادو تر اغېز لاندې موټر چلول خورا خطرناک دي. راځو 30مې پوښتنې ته څوک اړ دي چې د قانون له مخې په موټر کې د څوکۍ کمربند واغوندي؟ ټوله سپرلی، یوازې موټر چلوونکی، یوازې مخکینی څوکۍ سپرلی. سم جواب دی ټوله سپرلی. راځو د ځواب وضاحت ته په واشنګټن ایالت کې ټول سپرلی اړ دي چې د څوکۍ کمربند واغوندي. که 14 کلو څخه کم عمره سپرلی د کمربند پرته وي، یعنی په موټر کې ناست وي او کمربند یې تړلی نه وي، موټر چلوونکی به جرمه شي. تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې د امریکا بیلابیل ایالتونو لپاره د موټر چلولو په اړه کره معلومات څخه په خپله ژبه استفاده کولی شئ. د کالیفورنیا لپاره ما پوښتنې او ځوابونه جوړ کړي. تاسو کولی شئ چې دا ولولئ څوک چې په کالیفورنیا کې دی پرمټ ترلاسه کړئ. ورپسې مې د ورجینیا لپاره جوړ کړي. څوک په ورجینیا کې یاستئ نو تاسو کولی شئ په پښتو ژبه دا ولولئ او د پرمټ ازموینه په بریالیتوب سره ترسره کړئ. د ټکزاس
د پرمیټ ازموینې لپاره مې هم پوښتنې او ځوابونه په پښتو ژبه جوړ کړي. څوک چې په ټکزاس کې اوسېږي نو هغوی کولی شي د دې نه استفاده وکړي. اوس د واشنګټن د پرمیټ ازموینې پوښتنې او ځوابونو باندې کار کوم. څوک چې دلته اوسېږي نو دوی ته نه استفاده کولی شي. موږ دلته په د امریکا ټولې علامې په پښتو ژبه او دری ژبه باندې تشریح کړي دي. تاسو کولی شئ چې نه استفاده وکړئ او په عملي ډول هم بعض لاینونه او بعضې علامې دلته تشریح کړي دي. تاسو کولی شئ د دې څخه هم استفاده وکړئ. که هر ایالت کې تاسو هستئ نو دا علامې د ټول لپاره دي. مثلا د ټول متحده ایالاتو لپاره دي. د امریکا کې چې سټیټونه دي نو دا علامې پکې دي او هم د دې څخه کمې په کتابونو کې ځای په ځای کړي دي. نو دا ټول د امریکا علامې دي چې تاسو کولی شئ د دې نه استفاده وکړئ. که تاسو پوهیږئ چې بل څوک هم په امریکا کې د موټر چلولو جواز ته اړتیا لري نو دا معلومات د هغوی سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترې نه استفاده وکړي. په امریکا کې د موټر چلولو جواز تر هر څه اړین دی.